قدرمنو نن د سلیمان علیه السلام او ملکه سبا چې نوم یې بلقیس و د دې په اړه درته غږېږم. ملکه سبا چې ده د سبا خو نو سیمه ده د یمن په دې کې چې کومه باچهي وله یا د دغه قوم چې و دا قوم سبا ګڼل کېدی. په قرآن پاک کې سبا توری راغلی دی نو د دې ښځې باچهي وله په دې سیمه باندې او د هغه زمانه ده چې کله سلیمان علیه السلام نبي و باچهي وه د ټول حیواناتو پریانانو او انسانان او د نباتات د تابع و. نو قرآن داسې کیسه پیل کړې ده که چیرې تاسو صورت نمل وګورئ نو په هغه کې الله تعالی وایي چې کله سلیمان علیه السلام د حاضرۍ تحقیق کاوی تفقد تورې راغلی دي. علما وایي چې دا یو مجمع د حاضري تحقیق کول څوک راغلی دي څوک نه دی راغلی دا تورې هغه وخت استعمالیږي. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. له دغه ځای څخه یا داسې دا تحقیق شروع کوي د مرغانو تحقیق روانو یا حاضري لګېده زموږ عام اصطلاح نو وایي هدهد چیر دی. هدهد که یو مرغه نوم دی موږ دغه ورته وایو ملاچرګک. نو سلیمان علیه السلام خوابه دی سو چې هدهد سله نسته دا چې هر کله رالی زه به سزا ورکم یا به حلال کم او که چیرې دی ښه سم عذر نه راوړئ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتیني بسلطان مبین. دا خبره ده. نو دا ویل کېږي دا د سبا قوم چې وایي دا آباد وي په یمن کې په دغه کې دا خلک چې و ژوند یې کاوی او ډېر ښه نعمتونه یې درلودل ډېر ښه ژوند یې درلودی. د معارب نوم هم لري دا سبا سیمه چې ده یا دا علاقه یا دا د یمن ښار. نو دود چې کله سلیمان علیه السلام ته حاضر سو قرآن وایي چې ډېر ونه ځنډېدی بیرته ورغی دونې وخت یې نه و سوی. نو فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط. داسې خبر مې در راوړی دی چې تا تر اوسه په هغه حال نه لرې. به وجئتک من سبع بنبأ یقین او داسې تحقیقي خبره ده له سبا څخه محال در راوړی دی. انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء ولا عرش عظیم. ما یو ښځه ولیده چې پر دا قوم باندې باچهي کوي او داسې لویه باچهي لري داسې لوی تخت لري چې حیراني ده. هدهد سلیمان علیه السلام ته وایي ملاچرګک ورته وایي خبر مې راوړی دی بر نه که نه یم لرې سوی. وایي په الوتو کې مخ داسې په کښته خوا سم سوی داسې ولاړم هلته چې ورغلم دا کار روان چې ښځه باچا وله او دا داسې خلک و چې قوم او دغه ښځې باچهي کوله او دا قوم او دا ښځې د اور عبادت کاوی یا د لمر عبادت کاوی. نو دا ما ولیدل. قرآن لمر راوړی دی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله. د الله تعالی بغیر د لمر عبادت کاو ما ولي. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. نو دا خبر چې سلیمان علیه السلام ته وراوړي هدهد سلیمان علیه السلام ورته وایي چې دا ستا خبره رښتیا وي نو زه به تا ته یو خط درکم. خط ورکړي ملاچرګک ته وایي دا ورړه. نو په هغه کې سلیمان علیه السلام چې دا ولیکي وایي دا د سلیمان لخوا دی او بسم الله پکې ولیکي. که چیرې تاسو څخه پوښتنه وشي نو د قرآن پاک دغه صورت چې دی صورت نمل په دې کې 2 واره بسم الله راغلی ده. نو دی چې کله دا خط ورړي د ملکه سبا تر مخې تس کې ویل کېږي دا هغه وخت پر عبادت ناستی وي د لمر. نو دا ملاچرګک خط ورتس کې بیا ورته کښېني نږدې یا یو څنګ ته چې دې ته دا څه کوي. قالت یا ایها الملو انی القی الی کتاب کریم. ما ته دا د دربار ملکانو سرداران ته وایي خط راغلی دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دغه صورت کې 2 وار بسم الله راغلی ده. دا به یاد لرئ وایي دا د سلیمان لخوا دی له بسم الله څخه پیل سوی دی. نو دی دا پیغام ورکي وایي ته دا کوم دغه چې کوې عبادت چې کوې دا پرېږده او ایمان راړه پر الله تعالی باندې او زما باچهي چې ده یا زما نبوت چې دی دا ومنه. نو دا د دربار خلک راوغواړي دغه سبا ملکه چې ده یا دغه سبا باچا چې ده چې نوم یې بلقیس په تورات کې ذکر سوی دی چې زه اوس څه وکړم دا خط راغلی دی. نو د دربار خلک ورته یایي موږ زورور یو په جنګ مزي یو خو اختیار له تا سره دی چې ته څه فیصله کوې هغه وکړه ښه. او دا ورته یې داسې به وکړو څو خلک به ورواستو څه تحفې به ورکړو باچا سړی دی
داسې نه وي وروره باچا راشي باچیان چې چیرې پر کومو خلکو تېر سوي دي هغه باچې یې مړنګه کړې ده او دا ستاسو رنګه عمراو غټ غټ خلک د دربار داخل نو بیا ډېر زوبل کړي دي نو دا تاوان نه راورسوي یو څه توفې به ورولږو توفې چې وراواستوي نو دلته بیا مفسرین وایي چې کله توفې وراسي نو په دربار کې چې رارسېږي دا د دې د دربار خلک دوی چې کومې توفې راخیستي نو بیا خو د هغه وخت سره زر راخیستي نو دلته سلیمان علیه السلام په پریانانو باندې لویه لار له سرو زرو ورته ډکه کړي دا تر تخته چې ورسېږي خلک په خپله توفو باندې ګسه پښیمانه شي چې ای وطن ګټ سره زر دي موږ خو یې خاشه راخیستي دي نو اوس به څه پکو ډېر حیران شي نو سلیمان علیه السلام ته دا شام وراړي دا د ملکې سبا یا د ملکه بلقیس چې ده د دې توفې نو سلیمان علیه السلام ورته وایي چې زه د دې شي نه یم وږی دا زما نه دي په کار ما ته الله تعالی ډېر شیان راکړي دي او زه صرف یو پیغام لرم هغه دغه دی چې زما اطاعت چې دی یا زما باچهي چې ده یا زما پیغام ومنه که نه منې نو داسې به دې ووایم چې یو شی به دې نیسي پاته دا باچهي به دې ختم کړم له مخه به وباسم دا پیغام بیا ور واستوي دا خلک چې بیرته راشي نو هلته دوی وایي چې دا ډېر زورور باچا و دا خو زموږ د وس خبره نه ده چې له دې سره مقابله وکړو نو کله چې بیا د بلقیس دغه ذهن جوړ شي چې دا واقعي هم که چیرې پیغمبر دی نو ور به سو امام به پر راوړو او که نه دی معلوم به سي کله چې دا دغه ور ورسېږي دا توفې واپس نو دا وپوهېږي چې دا هر باچا داسې نه کوي په دې کې یو خاص خبره شته نو ور روانه سي دلته بیا سلیمان علیه السلام خبر سي چې دا را روانه ده مسلمانېږي نو داسې به وکړو چې تر دې د راتګ له مخه دا چې په کم تخت باندې کښېني زه غواړم چې هغه دلته راشي زما تر مخ کښېښول سي ښه نو اوس نو یو پری ولاړ سي قرآن وایي دا زه دراړم وینې قال یا ایها الملو ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین تر دغه له مخې چې دا مسلمانه را رسېږي هغه د دې هغه دغه چې دی هغه تخت دا به دلته څوک راوړي اوس نو قرآن وایي قال عفریت من الجن یو بده بلا جن ولاړ شو چې دا انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک دا زه راوړلی سم د دې ته را رسېدو له مخې لوی جن ولاړ شو پری و چې دا زه راوړلی سم و انی علیه لقوی امین او دا ډېر زورور پری دی دا کار دی زر کولی سي قال الذي عنده علم من الكتاب ان اتيك من قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم سړی ولاړ سوی بل چې د پري تر دغه وخت لګږي پری به ډېر وخت په ولګوي زه د کتاب علم لرم پوهنه لرم دا سترګې چې داسې کوې یو واره ما اوس څو واره وکړې په دغه حال کې زه د دې تخت دلته درته راوړلی سم سلیمان علیه السلام ته وایي نو دغسې وسي چې دا سترګه سره وی دی بیا دا تخت راورسوي ملکه بلقیس چې له خپل عمراو سره راورسېږي خپل تخت وپېژني چې دا خو هلته ما و ډېرو بدو بلاو ته رویله کوي ډېره سخته پیروه باندې دا دلته څنګه راغلی نو دا وپوهېږي چې دا عام سړی نه دی دا له کراماتو ډک دی او دا نبي دی نو دلته سلیمان علیه السلام وایي چې مسلمانه را رسېږي نو دونې خو دویم نبي دی چې داسې را روانه ده دا زما خبره مني د الله تعالی پیغام مني مسلمانېږي د هغې زمانې نو ځکه چې دا تخت یې ولید ویې پېژندلی چې دا خو زما تخت دی نو سلیمان علیه السلام ورته وایي چې دا بالکل دغسې دی دا موږ کولی سو دا ستا باچي چې ده دا له مخې ایستل زموږ دپاره یوه مسله نه ده په دغه موقع باندې چې بیا دا خپل تخت وویني داسې حیرانه سي چې ډېره حیرانه سي نو په دغه موقع باندې دا پر سلیمان علیه السلام باندې ایمان راړي چې ته واقعي نبي یې بیا په دا موقع دی یو خبره کړې ده قالت ربي انی ظلمت نفسي واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین ما تر اوسه پورې بد کړي دي او ما په خپل ځان بد کړي دي اوس د سلیمان خبره منمه پر سلیمان باندې ایمان راوړمه د الله تعالی دپاره نو دا د هغه رب چې دی هغه ته سر کښته کوم دا د اور عبادت یا د لمر عبادت چې کوم دا پرېږدم دا د دې بیا دعا د په پای کې راغلې ده نو داسې ده لکه هغه یونس علیه السلام چې کړې وه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا بیا وایي قالت ربي انی ظلمت نفسي واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین دغه دعاوې چې دي دواړه یو رنګ ویل کېږي غرض دا چې بیا دغه ملکه سبا چې ده دا پر سلیمان علیه السلام باندې
ایمان راړي چې ته واقعي نبي یې ستا لا منم. اوس نو ځینې اسرائیلي روایات داسې دي چې دا بلقیس چې دا بیا سلیمان علیه السلام چې دی نکاح ورسره کړی دا خبرې دي راغلي د اسرائیلو په روایاتو کې د تورات په تشریحاتو کې بني اسرائیلو څېړلي دي چې بیا د نکاح ورسره کړی نو دا دونې خبر نه ده کې کړی هم نو چې نکاح ورسره کړی دی بیا د ده په باچي کې استوګنه پاته سوې وه. ځینې وایي چې نکاح نه ورسره کړی بیرته خپلې سیمې له تللې وه دورې خپل ژوند پاته ژوند چې دی دا د الله تعالی په عبادت کې تیر کړی وي. داسې ویل کېږي چې دا ملکه بلقیس چې دا د سلیمان علیه السلام په دغه حکم باندې چې دا یې مني دا زمانه چې دا ما تاسو ته ویلي وو چې د سلیمان علیه السلام زمانه چې دا تر میلاد 10 پیړۍ داسې له مخه تېره سوې زمانه ده. نو 2.5-3 کاله مخکې دا خبرې کېږي 800 کاله پورې چې لا دا قوم سبا دی دا دغه رنګه باچي کوي په نعمتونو باندې الله تعالی نازولی وي. نو د ملکه بلقیس او د سبا په اړه ډېرې خبرې شته ډېر اسرائیلي روایات شته چې داسې شاهانه ژوند یې وي داسې شاهانه حیثیت یې درلودی. ځای په ځای محلونه ښوول سوي دي چې دا د سلیمان علیه السلام او د بلقیس بیا ګډ محل وي چې واده یې ورسره وکړي بیا د هلته استوګن پاته سو. اوس نو 2 خبرې یاد لرئ دا کومه خبر چې انسان کړی ده چې زه درته تر دا پري له مخه راوړم دا زما دپاره د سترګو د رپولو ترمیان حیثیت دی. ویل کېږي علماو لیکلي دي چې داسې وایي دا سړی د سلیمان علیه السلام وزیر آصف بن برخیا نومېدی. پر آصف بن برخیا باندې ما جلا ناسته درته کړې ده دا د زموږ د مخزن افغاني د بن اسرائیلیت په نظریه کې زه جلا پوژغېدلی یم چې آصف برخیا څوک وي دا له موږ سره څه کار لري په هغه بنیاد ورسره غږېدلی یم دا جلا هم اورېدلی سي. پر سلیمان علیه السلام باندې د ده پر ژوند باندې د ده پر حیثیت باندې جلا درته غږېدلی یم د ده پر پلار داود علیه السلام باندې جلا درته غږېدلی یم. نن مې دا ناسته ځکه وکړه چې دا هم د قرآن پاک کیسه ده او له تاسو سره شریکم. غرض دا چې دا بلقیس نوم چې دی د سبا د باچا دپاره دا ښځه چې وه دا په تورات کې په تشریحاتو کې راغلی دي. د دغه ښځې په اړه ویل کېږي چې مور یې شراحیل نومېده د بلقیس مور له پریانانو څخه وه. تر دغه حاله لیکل سوي دي پلار یې دونې کبرجن باچا وایي چې بیا یې ویلي په انسانانو کې ګسه واده نه کوم. په هغه زمانه کې بیا یې له ښځې سره چې پرۍ وه له دغه سره یې واده کړی نو بیا دا بلقیس جن پیدا سوې وه. دا روایات هم په کتابونو کې شته خو زموږ دغه د هدهد خبرې یا د پریانانو د یو شی د حاضرولو خبرې یا په اسم اعظم باندې په یو علم باندې د کتاب خبرې دا ګردي په دا کیسه کې په قرآن کې راغلي دي. یعنې یوه دا خبره تصدیق کېږي پری یو شی له یو ځای راوړلی شي دا د سلیمان علیه السلام په مخ کې د ویلي او دا تورې په خپل الله تعالی استعمال کړي دي قال افریتون غټ بلا جن غټ پری من الجن وینې له پریانانو ډېر بده بلا نو دا په ډېر زورور دا تخت به راواخي رابیړي کښېږدي دا کار هم په قرآن ثابت دی. او بله خبر دا ده چې علم چې دی من الکتاب دا تورې راغلی دي چې یو سړی ولاړېږي چې دا زه کولی سم په علم باندې پریغه خو یا په تګ راتګ کې وخت لګېږي زما هغه نه لګېږي دا هم په قرآن کې راغلی دي چې د علم ډېر زیات حیثیت دی. په دې باندې علما غږېدلي دي چې دغه آصف بن برخیا چې دی دا په اسم اعظم باندې خبر و ځکه یې هر کار دونې زر کولی سو. د الله تعالی لخوا یو علم یو ښایسته ښوونه یې ورته کړې وه بس په دې پوهېدل او دا کارونه یې سرته رسول. نو په دې خبره کې هم پیغام دا دی چې کله کله الله تعالی موږ ته د عبرت لپاره دا خبرې ځکه کوي چې څوک په تخت نازږي په باچي نازږي هغه دومره حیثیت نه لري. اصل خبره زما د پیغام نه که چا ومنلی هغه به خوشحاله وي ابدي او که یې نه منل هغه به خپل انجام ته رسېږي.